د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ پام وکړئ ته لاندې مهمو خبرونو ته. عربستان په پاکستان کې خپلو اتباعو او ډیپلوماټانو ته امنیتي خبرداری ورکړی. سعودي عربستان په پاکستان کې خپلو اتباعو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکوونکو او د سعودي عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې د خبرداری ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته پام دی، له دې غیر ضروري سفرونو بهر ته له تګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګه په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپلې کونسلګرۍ عاجل شمیرې هم شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د عربستان اتباع خبر ورکړي. او د اسلام آباد په یو هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید خبرداری ورکړل شوی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون خپلو کارکوونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړ. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکوونکي د تېرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یوه ځانمرګي برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنګټن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماموریت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال د رخصتیو پر مهال دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له خپلو ټولو پرسونل څخه غوښتي چې مریوټ هوټل ته له تګ او په اسلام آباد کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.